دغه مواد مخدر په اصطلاح باندې تریاک له کابل ولایته انتقالېدل چې په یو موټر کې په خورا تکتیک سره په یو ماهرانه ډول جې پی جې سوي وو. په تړاو یې 2 کسان هم نیول سوي دي. له کابل ولایته هلمند ولایت ته انتقالېدل. مونږ خپل ولسونو ته سل په سله کې ډاډ ورکوو چې انشاءالله هېڅ نه مشکل به نه وي. مونږ 24 ساعته شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو. سیار چکپاینونه لرو، ګزمې لرو. نو مونږ له ولسونو دا غوښتنه ده چې کومه شکمن سړی ولیده یا کوم مشکوک سړی ولیده، موږ ته دې حال ده کې مونږ به انشاءالله زر تر زر هلته رسېدګي وکړو.